بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا ښوونیز مرکز د اډوب فوټوشاپ زده کړې ته ښه راغلاست. دوستانو، زه عبدالظاهر بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. په دې پروګرام کې به موږ تاسې فوټوشاپ له بیګنر نه تر اډوانسه پورې زده کوو او پکې وایي به چې فوټوشاپ په کومه برخو کې موږ استفاده ترې کولی شو، کوم شیان پکې ډیزاین کولی شو. نو راځو د فوټوشاپ معرفي ته. فوټوشاپ د اډوب کمپنۍ یو پروډکټ یا سافټویر ده چې اډوب کمپنۍ په ګرافیکس ډیزاینینګ کې ډیره مشهوره کمپنۍ ده په دنیا کې، چې په مختلفو بخشو کې مختلف سافټویرونه لري چې خلک ډیر زیات استفاده ترې کوي. او فوټوشاپ د پروګرام نوم ده سی سی ورژن ده، سی سی 2018 نوی ورژن ده، کوم چې موږ تاسې به په دې سیریز کې ترې استفاده کوو. له دې نه مخکې له سی سی 2018 نه مخکې سی سی 2019 و، 2014 و، 2015 و، له 2014 نه شروع شوی ده. له دې نه مخکې بیا کال یا سی سی 9 ورسره سی اس ورژن و، سی اس 6 و، بیا له سی اس 6 نه 15 4 3 2 1 شو، له هغه نه مخکې بیا تنه سی اس و. نو دا مختلف ورژنونه دي چې دوی کال په کال یا 2 کاله بعد پکې مختلف تغییرات راولي او یو نوی سافټویر بازار ته عرضه کوي. نو فوټوشاپ چې ده د اډوب کمپنۍ ډیر مشهوره سافټویر ده چې خلک د فوټو ایډیټینګ یا د عکس د تغییراتو راوستلو لپاره ترې استفاده کوي. اډوب کمپنۍ په ګرافیکس ډیزاینینګ کې مشهوره سافټویرونه لري. مثلا په عکسو کې تغییرات راوستلو لپاره فوټوشاپ ډیر زیات مشهوره پروګرام ده. او د ویډیوز یا د موویز ایډیټینګ چې کله موږ فلمونه یا ویډیوز ایډیټ کوو جوړوو، په هغه بخش کې بیا اډوب پریمیر ډیر زیات مشهوره پروګرام ده چې خلک ډیر زیات استفاده ترې کوي. د پریمیر هم ده او افتر ایفیکټ هم ده. افتر ایفیکټ نه هم خلک ډیر زیات استفاده کوي، اډوب افتر ایفیکټس د ویډیو او موویز ایډیټینګ لپاره. د لوګوز او براوشر د دې ډیزاینینګ لپاره بیا اډوب الستریټر خلک ډیر زیات استفاده ترې کوي. په دنیا کې خلک الستریټور نه د براوشر او لوګو د ډیزاین برخه کې ډیر زیات استفاده کوي. او ترڅنګ د کله چې څوک میګزین جوړوي، کتابونه، پی ډی اف فایلونه، په دې بخش کې بیا اډوب ان ډیزاین ډیر زیات مشهوره پروګرام ده چې خلک استفاده ترې کوي. ان ډیزاین د آډیو ایډیټینګ لپاره چې خلک استفاده کوي، اډوب اډیوشن ډیر زیات مشهور پروګرام ده چې خلک د آډیو ایډیټینګ لپاره ترې استفاده کوي. اډوب اډیوشن نو دا هغه پروګرامونه دي د اډوب کمپنۍ چې ټوله دنیا ډیره زیاته استفاده ترې کوي د فوټوشاپ ترڅنګ، او هر یو د مختلف مقصد لپاره. مثلا اډوب پریمیر او افتر ایفیکټس د ویډیو مووی کلیپس د دوه ایډیټینګ لپاره استفاده ترې کیږي، دا د لوګوز ډیزاین لپاره، دا د کتابو براوشر، کتابو میګزین د دوه لپاره، او آډیو ایډیشن د آډیو د تغییرات راوستلو لپاره زیات استفاده ترې کیږي. نو راځو فوټوشاپ ته. موږ تاسې په مخکنی پروګرام چې کورل ډرا مو ویلې د ګرافیکس ډیزاینینګ په بخش کې، موږ هغه وخت ویلې چې ګرافیکس ډیزاینینګ پروګرامونه په دوه نوعه دي. یو راستر ګرافیکس دی او بل ویکټر ګرافیکس دی. پکسل بیسډ ایمیج او ویکټر بیسډ ایمیج. نو دوستانو، پکسل بیسډ ایمیج هغه سافټویرونه دي کوم کې چې عکس، رنګ، هر څه چې وي هغه له پکسل نه جوړیږي. پکسل چې ده د رنګ یا د عکس وړې ذرې د رنګ ته پکسل ویل کیږي. نو پکسل رستر بیسډ سافټویرونه کې رنګ، عکس، هر څه له پکسل نه جوړیږي. او ویکټر بیسډ کې بیا له لاینونو جوړیږي. نو که چیرې موږ دغه عکس ته ځیر شو، دلته موږ تاسې دوه عکسونه لرو چې یو په ویکټر بیسډ پروګرام کې ډیزاین شوی ده او بل رستر بیسډ ګرافیکس کې ده. نو کله چې دغه زوم شي، اوس مثلا د عکس دلته زوم شوی ده او دا هم زوم شوی، نو که دوی دوه ته متوجه شو، کیفیت د دې نسبت دې ته ډیر زیات خراب ده. دا ځکه چې رستر ګرافیکس کې موږ ویل چې هر شی له پکسل نه جوړیږي. نو چې کله هر شی له پکسل نه جوړیږي، کله چې بیا وړوکی شی پکې غټ کیږي یا زوم کیږي، هغه خپل کیفیت له لاسه ورکوي. او کوم چې په ویکټر کې جوړیږي، لکه کورل ډرا چې وایي اډوب الستریټر ویکټر بیس پروګرامونه دي، په هغه کې بیا که چیرې وړوکی شی غټیږي یا زوم کیږي، خپل کیفیت له لاسه نه ورکوي. نو په دې کې بیا ډیره زیاته مهمه ده چې کله موږ تاسې رستر بیسډ کې یو شی ډیزاین کوو یا یو شی جوړوو، نو موږ تاسې باید سایز او ریزولوشن ته ډیر زیات متوجه اوسیږو چې هر څومره اندازه هم پکار وي، په هماغه اندازه باید ریزولوشن او سایز ورکو. وروسته که چیرې غټ او وړ کوو، نو امکان لري چې بیا خپل کیفیت له لاسه ورکړي. نو اوس راځو فوټوشاپ ته چې موږ ویل رستر بیسډ پروګرام ده. په دې کې موږ کوم کارونه کولی شو؟ د فوټو ایډیټینګ ترڅنګ فوټو ایډیټینګ منظور دا چې موږ په عکس کې تغییرات راوستلی شو. یعنې داسې نشو کولی چې په فوټوشاپ کې یو عکس
له ځانه جوړ کړي او رسامي شکل طبعا جوړولی شو چون ډیزاینینګ پروګرام ده، خو داسې عکس چې لکه ریل یا په حقیقي توګه یو کامره چې اخلي هغسې عکس موږ تاسې په فوټوشاپ کې نشو جوړولی، صرف تغییرات پکې راوستلی شو. اوس مثلا یو عکس وي بیک ګراوند یې موږ کولی شو چینج کړو، مثلا کولی شو چې رنګ یې چینج کړو، مختلف تغییرات کولی شو چې پکې راولو. نو فوټوشاپ فوټو ایډیټینګ پروګرام ده. د فوټو ایډیټینګ تر څنګ موږ تاسې ویب سایټ ډیزاین لپاره خلک فوټوشاپ ډېر زیات استفاده کوي. یعنې دا څه چې ویب سایټونه موږ خلاصو د دې دا څه ګرافیکس چې دي دا زیاتره خلک په فوټوشاپ کې ډیزاین کوي. ګرافیکس یې دلته یې ډیزاین کوي، بیا نور په ویب یا د ویب سایټ بخش کې چې کوم پروګرامونه دي دغه ګرافیکس بیا اخلي هلته استفاده کوي تر څو ویب سایټ ترې جوړ شي. تر څنګ د سافټویر ډیزاین هم زیات خلک په فوټوشاپ کې کوي. دا کوم سافټویرونه چې موږ تاسې وینو استفاده ترې کوو د دې دا څه چې ګرافیکس دي دا څه چې ډیزاین ده دغه خلک په فوټوشاپ کې ډیزاین کوي، بیا د مغو مربوطه سافټویرونو په ذریعه هماغه کې اچوي تر څو هماغسې یو سافټویر ترې جوړ شي. نو فوټوشاپ د فوټو او ویب سایټ او سافټویر ډیزاین په بخش کې ډېر زیات مشهوره ده او خلک ترې استفاده کوي. تر څنګ یې کولی شو چې بزنس کارډ هم پکې ډیزاین کړو، لوګوز او فلایرز او براوشر او بنر دا شیونه هم پکې ډیزاین کولی شو، چون ډیزاینینګ پروګرام ده نو کولی شو چې دا شیان هم پکې ډیزاین کړو. نو دا دوستانو د فوټوشاپ معرفي شوله. خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم خوښه شوې وي. په راتلونکي ویډیوګانو کې به د فوټوشاپ د انسټالیشن نه شروع همداسې تر ایډوانس لیوله پورې سټپ بای سټپ ویډیوګانې جوړوو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور دوستان هم وکولی شي چې د ویډیو نه مستفید شي. تر آینده ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.